سلامونه نیکه هیلې دوستانو په دې هیله چې ټول راته روغ جوړ د صحت او عافیت په جامو کې پټ اوسئ. زه یم ستاسو ورور د لاغا کریمي. نن په دغې نوې ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. دوستانو زموږ د نننۍ ویډیو څنګه کولی شو د امریکا د لاټرۍ لپاره خپل عکس په بشپړ او مکمل ډول سره جوړ کړو. ځینې وخت دوستانو زموږ عکس کافي نه اوسېږي دوستانو، کله چې موږ د لاټرۍ کې ثبت نام کوو او د عکس ورته پورته کوو هغه موږ سره نه مني دوستانو. دا څه وجه ده دوستانو؟ د دې لپاره چې تاسو صحیح عکس جوړ کړئ دوستانو، زه تاسو ته مکمله طریقه ښایم دوستانو. نو د دې څخه مخکې چې زه په ویډیو باندې شروع کړم، که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب، دا ویډیو در سره لایک او نور ویډیوګانې هم در سره لایک کړئ او دغه ویډیو در سره شیر کړئ تر څو نور دوستان ترېنه برخمن شي. نو دوستانو راځم په ویډیو باندې شروع کوم. تاسو براوزر ته اړتیا لرئ، تاسو به راشئ د کروم براوزر به راخلاص کړئ دوستانو. زه راځم د کروم براوزر خلاصوم دوستانو. کله چې دوستانو د کروم براوزر راخلاص کړ، تاسو به دلته په سرچ کې دغه ولیکئ ډي وي پروګرام فوټو ټولز. کله چې دا ولیکئ دوستانو، زه راځم دا سرچ ته ورکوم. کله چې سرچ ته ورکړل دوستانو، تاسو دلته وګورئ لومړی چې د ډي وي لاټرۍ فوټو چیکر، همدارنګه فری ګرین کارډ فوټو چیکر فوټو دې سره مونږ کار نه دوستانو. تاسو به راشئ دوستانو په دغه درېیم یو اس ډپارټمنټ اف سټیټ جي او وي په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو، تاسو ته به مکمل دغه سیستم درته راخلاص شي. ګورئ دوستانو، تاسو ته دغه ډول عکس مني. لومړی دوستانو تاسو وګورئ دې کې چې که حجاب سره هم عکس تاسو ورکوئ دوستانو، کوم زنانه ثبت نام ورته کوي باید په دغه شکل سره اوسېږي، که حجاب سره نه اوسېږي هم په دغه شکل باید اوسېږي. او همدارنګه که څوک نارینه اوسېږي په هر ډول اوسېږي دغسې باید اوسېږي، یعنې اخوا دخوا باید ونه ګوري او له عینکو سره باید عکس ونه باسي دوستانو. دوستانو په دې کې باید تاسو یو خبره په یاد ولرئ چې کله تاسو عکس باسي دوستانو، تاسو به د عکس بیکګراوند ګورئ دوستانو، د عکس بیکګراوند دا باید سپین اوسېږي دوستانو. کله چې تاسو عکس باسئ دوستانو په خپل موبایل باندې باسئ یا یې کوم ښار کې وباسئ بل ځای کې وباسئ، نو کوشش کوئ دوستانو چې دغه بیکګراوند یې ورته سپین انتخاب کړئ. نو زه راځم دوستانو چې دغه څنګه د امریکا د لاټرۍ لپاره هغه بشپړ مکمل ډول سره تصویر جوړوم. نو زه راځم دوستانو، تاسو دلته وګورئ په چوز فوټو په دې باندې زه کلیک کوم دوستانو. په دې باندې کله چې دې باندې کلیک وکړ دوستانو، هغې څخه وروسته ما ته وایي ته هغه تصویر انتخاب کړه کوم تصویر چې ته غواړې د امریکا د لاټرۍ لپاره ورکړې. کله مې چې دوستانو تصویر انتخاب کړ، راځم په دې باندې کلیک کوم، نو دا به ډایرکټ هملته ورشي. دا دی دوستانو، ما ته مکمل ډول سره زما تصویر راته کراپ کړه او د امریکا د لاټرۍ لپاره کوم تصویر چې زه ورکوم هغه مکمل او بشپړ ډول سره جوړ شو دوستانو. ښه دوستانو، اوس دا څنګه کولی شم چې خپل ګیلري ته انتقال کړم؟ تاسو به دوستانو د هغې نه وروسته راشئ په دغه اکسپټ پروسید په دې باندې به کلیک وکړئ. دا دوستانو کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو، د هغې نه وروسته به دوستانو تاسو په دغه باندې کلیک کړئ ډاونلوډ ایمیج ټو یور ډیوایس په دې باندې به کلیک کړئ. را به شئ ډاونلوډ اګین به انتخاب کړئ. کله چې ډاونلوډ اګین انتخاب کړئ دوستانو، تاسو تصویر به مکمل ډول سره ډاونلوډ شي. نو تاسو بیا کولی شئ چې دغه تصویر د امریکا لاټرۍ په ثبت نام کې واچوئ دوستانو. دا وه د نن ورځې ویډیو دوستانو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې واوسېږي. نو په اخره کې بیا هم دا یادونه کوم ملګرو، که چیرې تاسو زموږ دې چینل ته نوي راغلي یاست یا زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب، ویډیوګانې در سره لایک، دا ویډیو در سره شیر کړئ دوستانو تر څو ستاسو نور هیوادوال او ملګري ترېنه برخمن شي.